په هیواد کې د کورني کرکټ تر ټولو سترې شپږیزې سیالۍ د سپین غر پړنګانو په اتلولۍ پای ته ورسېدې چې یو شمېر لوبغاړو پکې له ځانه ښې وړتیاوې وښودلې. په افغانستان کې د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د جولای په 13مه د کابل کرکټ نړیوال میدان کې پیل شوې وې چې اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په دې لوبډلو کې امون هنګان، بندي امیر قماران، بوست ساتونکي، کابل بازان، میسینک اتلان، سپین غر پړانګان، هندوکش او پامیر زلمي شامل وو. په ګروپي سیالیو کې د بوست ساتونکو خپلې ټولې 7 لوبې وګټلې او لومړی مقام یې خپل کړ. سپین غر 6 لوبو ګټلو سره دویم، کابل بازانو 5 لوبو ګټلو سره دریم، میسینک، امو او بندي امیر لوبډلو 3 لوبو ګټلو سره څلورم، 5م او 6م مقام خپل کړ. دغه راز هندوکش 1 لوبې ګټلو سره 9م او د پامیر زلمي 1 لوبه هم ونه ګټله او 8م مقام یې خپل کړ. دویم پړاو سیالیو ته بوست، سپین غر، کابل او میسینک لوبډلو لاره موندلې وه چې د خپلو لوبو ګټلو سره سپین غر او بوست پای لوبې ته لاره پیدا کړه او سپین غر د پای لوبې ګټلو سره اتلولي خپله کړه. په دې سیالیو کې ځینو لوبغاړو له ځانه سره ځانګړې وړتیاوې درلودې. د شپږیزې لیګ د دې فصل سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې د بوست لوبډل مشر حشمت الله شاهدي جوړې کړې. هغه د 10 شپږیزو، 9 څلوریزو او 5 پر مټ 411 منډې جوړې کړې. ورپسې د سپین غر پړنګانو لوبډل مشر نجیب الله زدران زیاتې منډې جوړې کړې. هغه د 26 شپږیزو، 32 څلوریزو او 4 50 پر مټ 319 منډې جوړې کړې. د سپین غر بل لوبغاړي عثمان غني د 14 شپږیزو، 43 څلوریزو او 3 50 پر مټ 322 منډې جوړې کړې. دغه راز د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 342، د همدې لوبډلې بل لوبغاړي ابراهیم زدران 313 منډې جوړې کړې. د محمد نبی زوی او د بوست لوبغاړی حسن ساخیل 214 او د بوست سمیع الله شینواری 202 منډې جوړې کړې. په توپ اچونکو کې د کابل بازانو لوبغاړي کیس احمد تر ټولو زیات 14 لوبغاړي په 8 لوبو کې وسوځول. خو بیا هم د ایرلند پر وړاندې سیالیو لپاره اعلان شوی ملي لوبډله کې نه دی اخیستل شوی او په احتیاطي لوبغاړو کې دی.